لیوال د لرې ښوونځی وړکتون رنګین شمیر راځئ چې شمیر زده کړو. نن له موږ سره څلور شمیر دی. ښوونکی صاحب ما خو ویل که تاسو ما لیدونکو ته ورپېژنئ. هېڅ خبره نه ده ګرانه توتي. ګرانو لیدونکو دا زما ملګری توتي دی. ستړي مه شئ ګرانو لیدونکو. توتي تا ته پته ده چې څلور ډېر مهم شمیر دی. او بلکل ښوونکی صاحب رښتا هم څلور ډېر مهم شمیر دی. دا له درې وروسته او له پنځو مخکې راځي. هو رښتیا توتي. توتي څلور داسې لیکل کېږي. ښه ګوره له دغه ځایه پیل دې خوا او بیا لاندې خوا ته سیده کرښه بس. یو دوه درې څلور. توتي دا راته ووایه چې اس څو پښې لري؟ دوی یې شمارم یو دوه درې څلور. څلور پښې لري ښوونکی صاحب. شاباس شاباس توتي. ښه دا راته ووایه چې کال څو موسمه لري؟ او ښوونکی صاحب کال څلور موسمه لري. پسرلی اوړی منی او څلورم کوم یو دی ښوونکی صاحب؟ څلورم ژمی دی ګرانه توتي. دا هم یاد کړه چې هر موسم ته یې فصل وایي. هو رښتیا څلورم ژمی دی. هو بلکل. او توتي موږ څو خواوې لرو؟ موږ څلور خواوې لرو. ختیځ لویدیځ شمال سویل. هو بلکل موږ هم دا څلور خواوې لرو. څلور فصله لرو او اس هم څلور پښې لري. ښوونکی صاحب ستا موټر هم څلور ټایرونه لري. ډېر ښه توتي ډېر ښه. ښوونکی صاحب دا دی څلور بجې شوې. هو توتي دا خو رښتیا څلور بجې دي. راځه چې تا ته یو څه خواړه درکړمه. هو ښه نو ګرانو لیدونکو زه لاړم تر بیا مو په مخه ښه. دا ښوونه د لیوال ملي پوهې پروګرام لخوا وړاندې شوه. د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور هر ځای هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. د وړکتون دا ویډیو د کاغذ دړې سره د شمیر په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده www.leval.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.